ما په تیره جمعه خیر کې درته یو ټکې ویلو چې دعا به د زړه نه کې، او دویم چې ته د الله نه غواړې نو یقین ساته چې الله زما دعا به قبلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه وغواړئ خو چې د دعا د قبلېدو مو یقین وي. ګورئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه وغواړئ په داسې حال کې وغواړئ چې تاسو یقین لرونکي یې چې زما دا دعا الله قبلی. ولې؟ بنده نه چې زه غواړم خفه کېږي الله خوشحالېږي، بنده په سوال خفه کېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قرآن کې الله فرمایي چې مانه وغواړئ چې درک. بنده ولې خفه کېږي؟ بنده سره به شینی، یا د بنده مال به پې کمیږي، یا بنده دا رزق بچو له ساتل غواړي، د بچو روزي به کمه شي. د ده په سوچ کې الله سره کمیدل نشتا، د الله بچی نشتا، نه بچو ته محتاج دی. الله سره دومره رزق او دومره سیزونه دي چې د هغې څه انتها نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کله د اسمان او ځمکې نه پیدا کړی او بیا د هغې نه پس اسمان پیدا کړه او ځمکې پیدا کړه، اوبې پیدا کړه، په دې اوبو کې مخلوق پیدا کړه، د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې دا چرند او پرند مرغۍ پیدا کړې، په دې ځمکې جراثیم هر قسمه حیوانات پیدا کړل. د ډېر مخکې نه الله دوی له روزي شروع کړې ده، د خدای لاس کې څه کمی راوست. زه ځکه خفه کېږم په غوښتو چې ما نه غواړي چې زه کم بشي، الله سره نه کمیږي. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دله ورکم بچي به مې څه کوي، الله دې بچو ته محتاج نه دی. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دا خو ما په ډېره ګرانه ګټلې ده، دله ورکم بیا به په ګرانه ګټم، الله خو یو کن سره هر څه کوي. نو تاسو یقین لرئ په دې چې الله پاک به زما دعا قبلی. ولې؟ الله خوشحالیږي. دعا عاجزي ده، او چې څومره د الله په دربار کې عاجزي کې الله خوشحالیږي. دعا عبادت دی که نه؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، الدعاء مخ العباده، د عبادت منځ دی، منځ. کم عبادت کې چې عاجزي نه هغه سر نه عبادت نه، او کم عبادت کې چې د الله لویي نه هغه د سر نه عبادت نه. دعا کې دا دواړه شته، خپل عاجزي چې خدای دعا چې ته کې څه مطلب دی چې خدای زه محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای زه تا ته محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای که ته رانه کې د لوږې به مړ شم، عاجزي دې وکړه. خدای ماله د لاس او خپې راکړي دي د اسباب، خو چې تا پکې طاقت نه اچولی د لاس او خپې زما کار نشي کولی. ځمکه دې راکړې ده خو چې تا مدد نه کړې ځمکې نه فصل نشم زرغونولی، عاجزي دې وکړه. او بیا به وایي چې غواړې د چا نه، هغه د طاقت خاوند دی. کمزورې نه څوک سوال نه کوي، بے ماله نه څوک سوال نه کوي، بے طاقته نه څوک سوال نه کوي. نو سوال د الله نه به کوې، نو الله ته د طاقت خاوند دی، ته د قدرت خاوند دی، تا سره شته الله، ستا مال پې نه کمیږي، الله ته پې خوشحالیږي. نو چې په کومه دعا کې عاجزي راله او بیا د الله لویي راله او تان دې محتاجه کوئ، خدایه تا ته ټول مخلوق محتاجه دی او تا سره شی نه کمیږي، ما سره شی خلاصیږي، د دې نه بهترین عبادت بل کم دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د خدای نه سوال وکړئ، د الله نه یقین لرونکي په دې چې دا به خدای پاک قبلی. او بیا فرمائی واعلموا، خبردار، دا ټکې واورئ، واعلموا ځان خبر کې، ان الله، اوهو دا زمونږ د خلکو دعاګانې دي. واعلموا ځان خبر کې ان الله لا يستجيء من قلب غافل لاهٍ، وفي رواية لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. کوم زړه چې غافل دی او توجه نشته، د هغه دعا خدای نه قبلوي. لکه زمونږ دعاګانې، مونږ یو ګردان جوړ کړی چې مونځ وکړو، خدای ما وبخښي، نه او نیکه او مور او پلار او پلان او پلان کې توجه نه. حضرت موسی علیه السلام په لاره تېرېده، یو سړي سوال کو، بوډا سپین ږیری سړی،
لاس یې الله ته اوچت کړي دي او جاړي او دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. موسی علیہ السلام وی اے بنده که زما وس وی دا دعا مې دله اوس قبلوله. اے د خدای بنده رحم یې پرې راغی. که دومره په زارو لګې او الله ته سوال کې اوښکې دې روانې دي په دا سپینه ږیره باندې او بوډا سړی او لاس دې پورته کړی ګډې چیلې دې سریږي هغه دې پرېښې دي ګډې چیلې سروړې شپون کې او د خدای نه سوال کې او بیا هم خدای نه درکوي. دا ولې الله نه درکوي؟ که زما وس وي ما دله اوس دا ارس فورا وحی ورته وشوه الله د طرف نه چې دا سړی جاړي ملاس یې پورته کړی دی جړام کوي خو د ده زړه کې زنې مزړه کې دغه چیلې ګړې پرتې ریخ به توجه ده. زړه ما ته متوجه نه دی. زړه کې زما لویي نشته زړه کې زما بړایي نشته. زړه د دغه ګډو چیلو سره دی چې کم چې سره یي دقه سره زړه دی ما سره زړه نه دی. حضرت موسی علیه السلام فورا هغه بابا ته وی بابا چې کم ذات ته جاړې هغه ته متوجه کا. ګډو نړواړه و چې ګډې به مې چې شرمه خوخري او مړی به شي او که نه او بېګاله به یې لوږې به وځم او که نارې به یې بوځم او که مړی به بوځم. باباجي مهرباني وکړه مهرباني وکړه. دې وخت کې د ګډو چیلو نه زړه واړوه هغه ذات ته زړه متوجه کا چې کم ذات ته جاړې او لاس یې پورته کړي دي. بابا وی ښه ووي زما توبه زما توبه او چې بیا زړه متوجه که په هغه سات الله پاک هغه کار ورته وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم چې الله پاک لا یقبل نه قبلی دعاء یا لا يقبل من قلب غافل الله. دو خبرې دي یو چې غافلی الله ته متوجه ني دا نه قبلی یو دا چې ابس دعا کوي ما تیره جمعه درته ویل بې فایدې سوالونه کوي انا قبلی. دعا کې شرط دا دی چې الله ته متوجه چې الله ته متوجه که ته تماشه کوه چې ستا دا دعا الله قبلی او که نه قبلی. یو خبره به درته وکړم ادا چې یاره د دعا د قبلېدو بیا خپل طریقې شته. ډېر خلک دا سوال کوي چې زه خو د الله نه دعا غواړم نو زما دعا خو خدای نه قبلوي حلال به ورسره خورئ. رسول الله مبارک فرمایي بعضې سړي به یې الله ته به یې لاس اوچت کړي او چغې به وي یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام. خوراک هم حرام دی چې کومه جامع غوستې هغه هم حرامه ده. فانا یستجاب لذلک د دعا به څنګه قبلېږي؟ پرهیز به کوې که هر عبادت سره پرهیز به کوې. دارو چې ډاکټر درته ولیکي چې دا دارو خوره بلډ پریشر ګولۍ دي او دا به 25 ملي ګرام سهار خورې 25 به ماښام خورې خو مالګه به نه خورې غوړ به نه خورې او ته دا 25 سهار او ماښام خورې خو دې خو ښه د مالګې ډک تلې ورپسې څکې لسیو کې او په هغې کې ښه یو قاشوغه مالګه ور واچې. دې خو هندوانه خورې او ښه د مالګې نه یې خړوب کې ځان له. دې خو ترکاري خورې ښه در په مالګه پکې اچوې کمه ده ورشه نوره راوړه. دې خو چټنۍ کې دې مالګه ور اچولې یاره که ته د دې بلډ پریشر نه خلاص شوې نو راشه زما په دې مخ لاړې وتو. پرهیز به کوې ورسره پرهیز نه بغیر خو کار نه کوي. دارو به خورې دارو سره پرهیز به کوې نو کار به کېږي. ډوډۍ به خورې پرهیز به کوې ډوډۍ به خورې صفا ډوډۍ به خورې پیسو نه قیمتي شی دی. اوهو چې ماشوم له الله غذا پیدا کړې ده. قرآن شریف کې الله صفت کړی دی ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. وایي د څاروونه او د مادې نه د غولانځې نه مې درله پی راوسکل اعلا تېرېدونکې د ماشوم لومبې خوراک او قیمتي شی دی سوچه پی او چې لږ معمولي غوندې زهر دی پکې ور واچو. دا چې پی به د فایدې په ځای تاوان ورکوي دا به نقصان کوي. یا دا پی د نسخه شو او بیا کې تاوان به ورکوي نو د پیو حفاظت پکې چې څوک پکې درته ګن در وانچوي څوک پکې زهر درته در وانچوي تا نه پکې څه ګن پرې ونځي چرمخکۍ پکې دنه پرې ونځي بوراګان پکې دنه پرې ونځي د هغې به حفاظت کې
کوی چې ګنده شي پکې پریوت نو خلک یې وباسي صفا کوي او که نه صفا کوي نو دعا به کې ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي څنګه پیغمبر وایي مبارک صلی الله علیه وسلم مطعمه شراب خوراک حرام حرام مشربه حرام اوبه حرامه لباس ملبسه حرام چې کومه جامه دی اغوستې را حرام فانا یستجاب لذلک دعا به څنګه قبلېږي هغه انسان چې سر یې ببر دی دوړي پهلوتي دی او خدای ته وایي یا رب یا رب دا جزې شکل یې جوړ کړی یا رب یا رب خو خوراک سکاک جامه حرامه ده نه قبلېږي د غافل زړه نه قبلېږي بې ځایه دعاګانې بې فایدې نه قبلېږي او د حرام خور نه قبلېږي واچغې کوي پرهیز به سره وکړه د حرامو زه حیران په دې یم چې دا خلکو حرامو ته ولې بډې والي دي ستا په خدای یقین نشته چې حلاله به راکوي ډوډۍ خو دله خدای مقرر کړې ده که نه نو ته په حرامه لکه زه به تاله یو مثال درکړم هلته پاک کوي دی او تا دلته کې د هغه کوي نه ځان له اوبه راولې نو لختې په پلیته لار ولې راولې په پاکه لار ولې نه نو موږ په ډیران لختي راته وکړي دي په پاکه لار ولې نه راولې چې کوم شی خدای مقرر کړه چې کوم موټر د سره دی دا چې کوم ټریکټر د سره دی دا چې کومه کارخانه دی دا قسم په خدای دا به دي وي دا د خدای مقرر کړی وي به نو په حلال وی ولې نالې چې په حرام دا خدای مقرر کړی ده دا کوم بیګا چې تا ډوډۍ خوړلې وه دا به خورې دا به خامخا ته خورې وایي خدای دله مقرر کړې ده کوم کور کې چې اوسېږې دې کې به خامخا اوسېږې نو چې خدای ته کوم څیز کې تا ته حاصل دی نو دا دې په ګنده لار ولې حاصل کړی دی ښه لار استعمال که بیا به خدای دا درکوي مونږ وایو نه ګورې که ښه لار استعمالوي بیا نشته دا په دې بده لار راځي او که ښه استعمالوم بیا نشته ښه استعمالوم بیا نشته دا ستا خام خیالي ده چې خدای یو شی مقرر که څنګ به یې نه درکوي تاله موټر مقرر کړی دی د خامخا به یې درکوي نو ته ولې دا لختې په ګنده ولې راولې په ښه لاره ولې نه راولې حلال تجارت شروع که حلال کاروبار شروع که حرام مه کوه مخلوق سره ظلم مه کوه همدقه شی به دله خدای درکوي خو په پاکه لار نو یو شرط پکې دا شي دویم د دعا د قبلېدو بیا درته یو بله خبره مو کوم ادا چې کله دعا به قبوله شي خو څه موده پس ګورئ دا به نه وی چې زما دعا خو کوم او نه قبلېږي قبله به شي خو څه موده پس هغې کې به د الله حکمت او کله به داسې وي چې دعا کې به د خیر نی بنده په خپل خیر او شر د هغې په ځای به بهتر شی دله درکړي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به د نه خدای ګناه ورجوي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به خدای خیرت کې د درجې درکړي نیکی به درکړي د قیامت پر ورځ به بعضې کسانو له الله خوشحالۍ ورکړي دی وایي الله دا نیکی د کوم ځای نه دي ما خو دومره نیکي نه وه کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا به کولې او تا به یې نه قبلېږي ډېر ورځې له مې درته ساتلې دی به یا الله که په دنیا کې مې یوه دوا نه وه قبوله ښه به ځکه خو د دنیا لږ وخت ختم شو او چې ټولې د آخرت له پاتې وي نو څه به وه نو الله په خپلو بندګانو وروڼو مهربانه دی دعا الله قبلوي خو د قبلولو یې دغه مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې او چې د زړه نه دې دعا وکړله رب العالمین ته بیا اجتماعي دعا دا ډېره ښه قبلېږي چې یو کس دعا کوي او بل پې آمین وایي دا ډېره ښکلې قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم له بخاري شریف مسلم کې حدیث دی د جمعې په مانځه کې په منبر باندې ناستو یو سړی راغی وی د الله رسوله هلکت المال والعیال مالونه او هر څه تباه او برباد شو باران نشته څاروي وږي دي ګیا نشته عربو کې خو ټول د باراني اوبه به وي ابا په خوړونو کې په ډنډونو کې به جمع شنو خلکو به څاروي پې اوبه کول نورې خو اوبه نشته هلته او چې باران نی چینو کې مو اوبه بندې شي کویان هم جوړ شي اوبه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ او ډېر په عاجزۍ الله ته سوال او څنګه سوال کوي د الله پاک نه دا نه وایي چې یا الله باران وکړه دی مو وایي چې باران وکړه خو دا وایي اللهم اسقِ بلادک خدایه دا ښارونه دې سیراب کا
اللہ دا ساروی بہائم دا ساروی دے سیراب کا خدای دا اونے دے سیراب کا دا ستا مخلوق دے خدای محتاج دی او دا سیراب کا باران شروع شو دا سی باران شروع شو چی یوافت یوشان باران اوورید او دا خطی دی او دا لختی دی او دا اوبدی چی بلی جمعه تسنگ پا ممبر کی ناستا نو بیا او چی او صحابه سوئی وی چی نبی علیہ السلام لا سجد کا وی واللہ ما نرا فی السماء صحابتا ولا قدرتن پا اسمان کے اوریاز نلی دلا شین اسمانو دا نور دا سے غرغنڈے والی اس مونگ نلی دل خوچے پیغمبر مبارک دعا اکلا نو دا اسمان دا میانس تا لگا اوریاز رالا او گلزار شروع شو باران شروع شو نو صحابہ منڈے بیا والے کورونو تا دا باران نا نو رسول اللہ مبارک ور پوری مسکیو نو چے بلا جمعہ باندے بیا یو جمعہ بارانو شو چے پا ممبر کے ناستا نو سڑے و تا پاسید ویدہ اللہ رسول عرص غرکو تبا شو لارے بندش وی سوک نرازی پہ خٹی دی کورونا تحدمت البیوت دا خلقو کورونا اونالے دل دا خدای نا سوالو که چه خدای پاکه بن کی نو رسول اللہ بارک مسکے شو چه پا ابل دل خون بی چه خلق غرق شو باران نکی ننوائے خلق غرق شو مخلوق تبا شو باران دیر دے نو پیغمبر مبارک دعا اکرل آئے آئے یا اللہ دا باران بن کی او دا پا غنڈو باندے پا غرونو باندے ہوارے پا زنگلونو باندے ہوارے او پا غرونو ہوارے او صحابی وی چه گوتا مبارک دا سیڑقولا نوریز بتختی دا چه دا سیڑقول اوریز بدا ستلا چه دا سیڑقول اوریز با اخواتلا چه دا سیڑقول اوریز با اخواتلا وی چه منز اوشنو دا نور پرانا کی منگ دا جماعت نبار رو دا والی دا پیغمبر پا اللہ یقین اگا یقین نشتا پیغمبر مستجاب الدعوات دے اللہ دعا قبلے ولی قبلی اگا یقین زمان نشتا کم چه دا اگا دے اگا مین زمان نشتا چه کم دا پیغمبر دا اگا دا اللہ سر کنیکشن ڈائریکٹ زمانستا نشتا کم چه دا پیغمبر دے او اغتا چه دا اللہ دا کم قدرتونو دا کائناتو پتا دا اگا مدمونگ نشتا چه مدینه منوری تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار نو مدینہ کی بخلق نا جوڑا کے دے پا دی مدینہ کی چه کمی اوبا پا لختو کے روانے وی بین بیکاو وی بیکاو دا سے اوبا باوے اکثر با پا کے خلق نا جوڑو بعد علاقہ دا سی وی چه اگا وبایی علاقہ وی خلق پا کے اکثر نا جوڑے چه کم پا کے دا مخ نوسی گیا او سر سر راسا بلد شوی او چه دا بار نسڑی ورشی ابو ہوا خرابی نا جوڑا شی صحابہ نا جوڑا شی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو حضرت بلال نا جوڑا شو چغے بے والے و دا مکی مشرکانو تب خیرے کولے وی خدای ابو جہل و دا مکی مشرکان تبا کے دا خکل ازمکی نیرویستو دا وبا ازمکی دیرو شلل او حضرت بلال با دا مکی غرونا یادو سونا والے پا کی غریب پڑے سمرت تکلیف و تا رسید لیو و دا خلپو سوزے بل شانتی نو جڑل بے خدای ابو جہل تبا کے خدای ابو جہل تبا کے خدای عطبہ و شیبہ تبا کے منگے دا خکل ازمکی نرویستو دا وبا ازمکی لرال نو رسول اللہ مبارک اللہ تسوالو یا اللہ دا مدینے دا وبا لرکے جوحفے تے ورسے اگا وقت جوحفٹو لغرونا غرونا نو دا شپے خوب لید یو خضوا تکا تورا بد شکل ببرسر او دا مدینین لال جوحفیتا نو صحابو تے علوے نو صحابوی دا اللہ رسول تعبیر اسے دے وی وبا دا مدینی وبا خدای لرکا جوحفیتا لال واقعی چه تورا خزمی و ببرسری میں و بد شکل میں امین بس دا غٹا وبا دنو منگوی چی بشیر جان دے خدای پدا سے خزا وروالے بشیر جان سنگا دا نو تے سکے تے سینی خونا ارسا چی مجھے خزائی چے دل پخی ڈوڑے دل پخی تو صدا سے بوے چے یار دا تورا دا دا ببر سر دا یا صدا یا صدا یا صدا اوستانا ببیام سر بنی دا خواه وبا لارا
د مدینې منورې نه خدای پاک وویستل. دغه رنګې په بدر بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ګور اوس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسله ده وسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغې سره اویا اسونه دي ادي سره 2 اسونه دي هغې سره 900 اوښان دي دي سره اویا اوښان په 8 تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه یو سفر جوړ کړی نو په هغه سفر کې صحابه وایي موږ ټوله شپه خوبونه وکړی او نبي علیه السلام جړاګانې کړې دي نو چې لاس یې الله ته اوچت که نو عجیبه دعا کوي دا نه وایي چې یا الله ما بچ که ما سره خو د ځان غم دی تا سره خو د ځان غم دی حضور پاک لاس اوچت که او صحابه ته ګوته ونیوله یا الله انهم عورات بربند دي بربند صرف لنګونه والی دي کمیسونه نشته حفات سپلیم نشته خپې بلې خپې راغلي او دا ستا دپاره دي ستا د دین دپاره دي خپې بلې خپې دي بربند دي او الله اوږې او نار دي او الله دا محنت میں اوکا 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله څه کم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل خدای نن په مخ د ځمکه ستا منونکي دقه دي ګورې نور نشته انهم عورات جیاع اوږې دي عورات بربند دي بے سپلو دی خدای او ما محنت کړی دی روستی او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتي او نن د کجورو په ډانګ د تورې مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالۍ پروردګاره اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه خدای که دا ډله دې مړه کړه خو تر قیامته پورې به ستا عبادت ګورې بیا ونشي دا توحید علی عبادت چې دا مریضه به سر کې ورسره مړه تر قیامته پورې به ستا بیا عبادت څوک ونه کړي په هغه طریقه چې څنګه پکار دی خدای که دا دې هلاک کړل تر قیامته پورې به ستا عبادت ونه شي او بیا څه وایي یا الله چې ما ذلیله نه کې ګورې ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړې ده چې الله به فتح درکوي الله ما ذلیله نه کې الله ما رسوا نه کې الله دا فقیران اوږي خدای پاکه دا ناکام مکې پروردګاره او داسې په زاره دعا وکړه ویې ژړل چې صادر مبارک د سر نه پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغې صادر یې واغېسته او په سر مبارک یې ورته کېښود وی حسبک یا رسول الله الله رسول باز رحم راغی د ابوبکر صدیق په حضور پاک بس مکولو خدا نور مکړو الله ویني خپل بندگان ویني ولې الله ته نه ښکارېدل الله نه لیدل چې دا پیاده راغلي دي خواران په اوښ درې سواره راغلي دي پیاده خپې سوری شوي دي په خدای قسم حضرت ابو موسی اشعري وایي یا خدای غزوه ذات الرقاع کې وی زمونږ نوکونه پریوتي او زمونږ خپې سوری شوې وې بیا هم د الله په لار کې منډې والے جهاد هم کوو دا اسلام دا دین دا مونږ ته ډېر په سختو را رسېدلی
دې لپاره صحابو ډېر محنت کړی. زه کله سوچ کوم خدایا که د قیامت پر دا صحابه موږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو موږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ. بیا به څه جواب ورکړي؟ څونه چې موږ د خپل مال د حفاظت دپاره منډې وو، د خپلو بچو د خپلو کارخانو، دومره موږ د دین د حفاظت دپاره منډې ونه وهلې. او بدقسمتي دا ده چې څوک زما او ستا د دین حفاظت کوي هغې پسې موږ کنځلي کوو، سپکې ورپسې وایو. څادر یې اوچت کو په سر یې واچول حسبک یا رسول الله بس. او حضور پاک راووت مخ یې رڼا کول سترګو کې اوښکې دي مخ رڼا کوي او ی الله آیت نازل که سیهزم الجمع ویولون الدبر. بس تا دعا قبوله ده، دی ته به شکست میلاویږي او دا به تښتي. هغې کافرونه او یا خدای مردار کړل او یا یې ترې ونیول په قید و بند کې بوتلل مدینې منورې ته. ړنه چې درد ودي که او د ړنه چغه ووته او بیا د سترګو نه اوښکې ورسره ووتې، دا دعا خدای قبلوي. غزوه خندق کې وګورئ 10,000 کافران راغلي په مدینه، حضور پاک خیره وکړله، د ړنه خدای زول او طوفان راوستل او تښتېدل. ړنه به دعا کوي یوه، او دویم غافړه به بیا ابس به نه کوي، دریم د جمع کوي. یو کس دعا کوي نور پې آمین آمین وي، بل د عبادت نه پس دعا خدای پاک قبله. اذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب. عبادت نه پس منځو کې ولې صلات حاجت نه دی راغلی؟ 2 رکعاته مونځ وکړه او غاړې ته کښېنه او لاس اوچت کا. په دې مونځ به د الله خوشحاله شي چې بیا دعا وکړي خدای پاک به یې دله قبوله کړي. فرضو نه پس لاس اوچت کا او دعا وکړه الله به قبوله کړي. عبادت ته خلاص کو، یو سایډ ته کښېنه او لاس اوچت کا او دعا وکړه او ښه دړنه وکړه. یو 15-16 منټه نیکبخته دوکان ته لیټ لاړ شه که نه، کور ته یو 15-16 منټه لیټ لاړ شه او په خپل اخلاص سره دعا وکړه او دعا کې بله دبسرې قبلې ته مخ کا. اسم خدای قبلې خدای آداب او لاس پورته کا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. شمائل ترمذی کې راځي چې لاس په اوچت کا په دعا کې نو په مخ به راخ کا. او صحابه كانوا يرفعون ايديهم لاسونه به پورته کول ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا به لاسونه په مخ راخ کل. ترمذی جلد ثانی کې دا لاس کې څه دي؟ اسم نشته. دا چې ته څه غواړې د دې یو وجود دی خو موږ ته نه ښکاري، هغه تاله خدای په دې لاس کې راواچي نو په دې مخ به یې ورومږي. نو لاس به ورسره پورته کړي. بیا د شپې په دې منځ کې دعا الله قبول. تهجد وخت کې د شپې په منځ کې چې پاسې دې کې ریا نه، دې کې د الله ته وخول چې خدای خوب مې پرېښو او تا ته پاسې، او چې هغې کې دې بیا نفل وکړل او دعا دې وکړه دم قبلېږي. د جمعې پر دعا ګورې قبلېږي. هغې کې ډېر اقوال دي د علماء، خو پیغمبر مبارک فرمایي چې جمعه کې یو ساعت دی چې مسلمان پکې دعا وکړي الله قبلوي. څوک وایي چې دا امام کوم وخت کې د خطبو منځ کې کینی دې وخت کې قبلوي، خو دې وخت کې په خولې نه وایي اړه کې به وایي. څوک وایي چې امام خطبه خلاصه کړي او مانځه ته ودرېږي دې وخت کې الله قبلوي. اقوال پکې شته. څوک وایي د مانځه فراغت نه پس، څوک وایي ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذی شریف کې چې دا مازدیګر او د ماښام په میانځ کې دې کې خدای قبل. لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي. او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله امبوزه چې په حضور پاک سلام واچي او د هغې نه فارغ شي، دغه بهترین عبادت دی، دغه وخت قبلوي. حجر اسود ته مخامخ قبلېږي، ملتزم ته چې ورلې قبلېږي، زمزم